ملګرو کومه ویډیو چې تاسو وکته د اسماعیل خلاص په هغه کې چې کوم د یو چیلی سره هغه سپاټ ماټ کوي نو هغه چیلی چې پکې کوم دی ورمنډه کوي د هغې نه پس چې کوم دی ته وتښتي د دې نه پس چې کوم دی بیا پې خلکو چې کوم قسمه کمنټس کړي دي نو هغو ته هم غوږ شئ. یو وایي سم زړه مې یخ شو ښه، بل وایي ماشاءالله توره غنم رنګه ده ښه، دا څه قصه ده یار، دا خو ډېر ښه شی دی. او کمنټس وګوره ښه څه شی دی یار، یعنی بیا زمونږ کوم پښتانه ورونه چې دي هغه پې مختلف قسمه کمنټس کوي چې آیا دا چل دی او دا چل دی. یعنی که موږ وګورو اسماعیل خلاص نن سبا چې کم شاعري کوي نو په هغې باندې هم ډېرې زیاتې نیوکې کېږي چې دا کومه شاعري چې ده نو ډېره زیاته بل سایډ ته ده، یعنی څه مطلب د دې شاعرۍ نشته چې هغه راپاسي او داسې قسمه شاعري کوي. نو دغسې د چیلۍ سره هم د هغې یو ویډیو وایرل شوی وه په کوم کې چې هغه د هغې سره ویډیو جوړوي چیلۍ چې پې کوم دی هغه ګزار وکړي، بیا چې کوم دی پښتنو دي مختلف قسم ایډیټینګ پې کوي او هغه یو سایډ او بل سایډ ته اړی راړلی نو هغې بیا نوره مزه هم پیدا شوې ده. نو دې نه مخکې تاسو ته به معلومه هم وي چې د اسماعیل خلاص کوم پکچر چې کوم دی په سټورۍ وایرل شوي نو تر اوسه پورې په هغې باندې لا بحث روان دی، د ختمېدو نه دي، یعنی خلک په هغې باندې تر اوسه پورې چې کوم دی بحث کوي. نو دغه اسماعیل خلاص باره کې ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي، که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو. د نن لپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.